د ډیورن کرښې په اړه پاکستان ته د ظاهر قدیر سخت اخطار او د جنگ کولو تازه اعلان د چې ظاهر قدیر تازه خبرې چیرته کړې دي، پاکستان ته کوم اخطارونه ورکړي دي، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ظاهر قدیر د افغانستان په قومي مشرانو، ملکانو او متنفذینو غږ کړی چې راپورته شي او د پاکستان لخوا په ډیورن کرښه د اغزن تیرولو پوځي تاسیساتو او د افغان خاورې د لاندې کولو پر وړاندې ودرېږي او مخه یې ونیسي او یو ولسي خوځښت راپیل کړي. دا خورا مهم او اغیزمن غږ او کار دی. د ډیورن کرښې رسمي منل او ردول دا د دې کرښې دواړو غاړو پرتو ولسونو پورې مختصن واک او صلاحیت دی. حکومتونه دا پریکړه نشي کولی. دا رنګه د افغانستان له اراضي تمامیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع د اساسي قانون له مخې د افغانستان د دولت ترڅنګ د وګړو مکلفیت او دنده هم ده. وخت یې دی چې دا جرأت او میړانه ظاهر قدیر او نور مشران وکړي، له حکومت هسې هم ورخ اوبو وړی. ظاهر قدیر که دا کار وکړ یو ځل بیا به ولسي محبوبیت را خپل کړي. ظاهر قدیر که هر رنګه دی خو د ظاهر قدیر د داعش پر وړاندې میړانه نه هېرېدونکې ده. د خپل مشرقي ولس په ننګ د داعش پر وړاندې میدان ته په خپل لګښت خلک راوباسل او داعش ته یې په ننګرهار ولایت کې ماته ورکړه. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.